راشد بچې پاسېږه اذان شو مونځ لزو. پرې مې د مړه ستړی وروسته به وکم. راشد بچې مونځ څوک نه لیټ کوي، پاسېږه اودس وکړه او مونځ وکړه. بچیه د الله د حکم نه مخ مه اړوه ځکه چې ورځ دې ښه شي. مړه مورې مه مې تنګوه وروسته به وکم. پلار دې مونځ ته لاړ شي او راشد همداسې اوده پاتې شي او داسې د راشد نه مونځ قضا شي. سهار وختي خلکا په خپل کارونو کې لګیا وو. راشده بچې راشه دې کوی نه لاړ لږې اوبه راواله. مورې بل چاته ووایه زه روان یم ملګرو خواته. راشد لاړ شي او مور ته اوبه راوانخلي او پلار یې هلته په پټي کې په سورنور کې کار کوي. حاجي صاحب ستا غزوي تا سره د پټي په کار کې ولې مرسته نه کوي؟ کلیواله ځوان دی، د ځوانۍ په جوش کې دی، پوه به شي. حاجي صاحب الله دې په هغه رحمت وکړي. ځوان هلک د ښه اخلاقو بغیر هسې یو لعنت وي.